ملا هیبت الله خپلو کارکوونکو ته د شریعت په تطبیق کې د هیڅ چا پروا مه کوئ. دا چې نور یې څه ویلي جزئیات همدلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د طالبانو د رژیم ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې د دوی مشر ملا هیبت الله اخندزاده د خپل رژیم د اطلاعاتو او فرهنګ له ولایتي رئیسانو سره لیدلي. سرچینه زیاتوي چې په دې لیدنه کې هیبت الله خپلو دغو کارکوونکو ته ویلي چې د شریعت په تطبیق کې د هیڅ چا پروا ونه کړي. نوموړي د هیبت الله له قوله لیکلي. نوموړي زیاته کړه چې د اسلامي شریعت د تطبیق په کار کې د هیڅ چا پروا مه کوئ. دا فتح او بریا موږ ته الله تعالی راکړې. دا زموږ تاسو خپل کمال دی، یا د کوم بل چا احسان نه و. دا صرف د الله تعالی نصرت و. اوس به موږ هم صرف د الله تعالی رضا په پام کې نیسو او په دې باید کلک او پوخ یقین ولرو چې هغه جل جلاله مو له بریا ته رسوي. د طالبانو مشر دغه راز خپلو یادو کارکوونکو ته ویلي داسې کار وکړئ چې خلکو ته خلفای راشدین، اصحابان، امامان او ان الله تعالی ورته یاد شي. د طالبانو ویاندویان وخت په وخت خپل نالیدل شوي مشر سره د ورته لیدنو خبرونه خپروي، خو تر اوسه یې هیڅکله د هیبت الله اخندزاده عکس یا ویډیو نه ده خپره کړې. بل خوا د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد په یوې اعلامیه کې زیاته کړې چې د دې راپور له منځپانګې څخه ښکاري چې یا خو یې لیکونکی معلوماتو ته لاسرسی نه لري او یا زیاتوي چې دا ډول بې بنسټه راپور خپرول افغانان یا افغان ولس او نظام سره ښکاره دښمني او بې اساسه تبلیغات دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په وروستي راپور کې د صلاحیتونو انحصار، په حکومت کې د ټولو قومونو نشتوالی، د سرپرست حکومت د مشرانو ترمنځ د اختلافاتو موجودیت، افغانستان د ترهګرو پر امن ځای بدلیدو او د اسلامي امارت چارواکو لخوا د نشهیي توکو د قاچاق په اړه ادعاوې شوې وي. درنو اوریدونکو او کتونکو، تاسو څه وایئ؟ تاسو هم خپل نظریات را سره په دې اړه په کمنټونو کې ولیکئ او د نورو معلوماتو یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ.